خبر د نجونو د زده کړو بلخ کې د ښوونځي په بشپړ توګه د نجونو پر مخ پرانیستي دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او شور نیوز در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم سر لدی چې د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي دروازې تړلې دي، خو په بلخ ولایت کې د نجونو تر 12م ټولګي پورې ښوونځیو ته ځي. د بلخ ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تر 12م ټولګي پورې د ښوونځیو نجونو پر مخ پرانیستي دي. د ښوونکو خپلو دندو ته ځي او سلګونه رسمي او قراراتي ښوونکي په دې ولایت کې په دنده بوخت دي. دوی وایي چې کوم تعلیم او تربیه کیفیت لوړ کړي او په ښوونځیو کې لا ډیر نظم راوستل شي. په ورته وخت کې په مزار شریف ښار کې د نجونو د ښوونځیو زده کوونکو ویلي چې دوی په ارامه فضا کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي، خو د ښوونکو او کتابونو کمبود په څیر ستونزې به یې د زده کړو خنډ دی. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د خپلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.